د غزې په روغتون کې د اسرایلو وحشیانه برید او د طالبانو سخت غبرګون وایي وحشت او جنایت بست کړئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د غزې پر یو روغتون برید د وژل شوو کسانو شمیر 800 تنه ښودل شوی دی. د غزې د تړانګې په هغه روغتون کې پرون یوه درنه چاودنه وشوه چې له ټپیانو هغو فلسطینیانو ډک و چې د اسرایلو بمباریو هلته پناه راوړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وایي په دې چاودنه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چارواکو د وژل شوو کسانو شمیر 800 تنه ښودلی دی. د حماس د دې حملې پړه پر اسرایلو اچول شوي، خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي. ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي دي. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوی ده، د چاودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کېږي او ښکاري چې د ودانۍ پر غولي مړي او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي او پر شاوخوا چمن کې کمپلي د ښوونځي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د طالبانو بهرنی چارو وزارت غبرګون کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت ځواکونو لخوا په غزه کې د معمداني شفاخانې بمبارول په تر ټولو کلکو ټکو غندي او دغه کړنه یې د انسانیت پر وړاندې ستر وحشت او جنایت بولي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ولسونو او حکومتونو د بشر د حقونو په نامه مدافع سازمانونو، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکارۍ په سازمان غږ کوي چې هر څه ژر د اسرایلو د وحشتونو د تکرار مخه ونیسي او یوازې په غندنو بسنه ونه کړي. په دې ټینګار کوي که چیرې د دې وحشت او بربریت مخه په عاجله توګه ونه نیول شي نو کېدای شي د سیمې وضعیت لا ترینګلی شي او داسې عکس عملونه به لاره پرانیزي چې له کنټرول څخه وتلي او د ټولې سیمې او نړۍ په زیان تمامه شي. د اسرایلو له وحشت څخه د ځینو هیوادونو ښکاره ملاتړ او د ځینو خاموشي د دې زمینه مساعده کړې چې صهیونیستي رژیم خپلو مظالمو او وحشت ته دوام ورکړي. موږ د فلسطینیانو او هغو هیوادونو او نهادونو سره همغږي یو چې د رواني نسل وژنې عاجله مخنیوی او د جنایتکارانو محکمې ته د کشولو غوښتنه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.